دوستانو سلام علیکم. د بلخ ولایت حیرتانو ته نږدې د پوشتېپې د مشهور کانال په 240 کیلومترۍ کې یو. معنی دا ده چې دا کوم ځای باندې چې موږ اوس ولاړ یو د مدخل برخه یې د هغه ځای نه چې د آمو سیند نه اوبه اخیستل کېږي. اوس 240 کیلومتر فاصله لرو. دلته دا دوستان چې کار کوي کارګران دوی د لاریو او موټرو دپاره پل جوړوي په دغه ځای باندې. اول ته وړاندې چې معلومیږي هغه د اوسپنې د پټلۍ دپاره پل دی چې دا د دې کانال په مسیر کې راغلی. لومړی دا کار پیلوي. ستاسې د معلوماتو لپاره دا یو ستر کانال دی. کومې غونډۍ چې هلته ګوري د دې کانال نه چې خاورې وباسي هلته مصنوعي غونډۍ ته جوړوي چې بیا په راتلونکي کې زرغونې شي او یوه بېله ښکلا تولید کړي او په عین حال کې به د شګو طوفانونه چې دلته جوړېږي د هغې مخه به ونیسي. دا کانال 8 متره ژوروالی لري، 100 متره پراختیا لري او د حیرتانو له دښتې نه چې دا اوس پکې یو تېرېږي د دولت آباد دښته ته رسېږي او د هغه ځای نه د اقچې په دښتو چې تېر شو نو بیا د فاریاب ولایت اندخوی سیمې ته رسېږي او هلته پای ته رسېږي. البته هڅه به وکړو چې د دې کانال په اړه معلومات په وړو وړو کلیپونو کې په مختلفو برخو کې تاسو ته وړاندې کړو. دوستانو د کلدار ولسوالۍ کې یو د بلخ ولایت. دا هغه ځای دی، دا شاید په تصویر کې تاسو ته وبرېښي زما شاته د آمو سیند بهیږي د تاجکستان له خوا نه راځي او همدغسې ځي ازبکستان او بیا ترکمنستان ته. کوم ځای نه چې افغانستان اوبه اخلي هغه به دغه ځای وي. د پوشتېپې کانال له دغه ځای نه پیلېږي. کومې اوبه چې تاسې کله په تصویر کې وګورئ دا لا هم له سیند نه دي راجلا شوي. دا کله چې دوی کیندنې کړي زیم یا نم یې راپورته شوی دی هغې نه دا ډنډونه جوړ شوي دي. نو اوس دوی کوشش کوي د پروژې جوړونکی شرکت چې اول دغه شګې انتقال کړي هغه ځای کې که تاسې ماشینونه وینئ دغلته یو ساحل را جوړ کړي ځکه سیند که تاسې ګورئ سیند بهیر هغلته وړاندې د لوښې معلومیږي شنه بوټي. نو دا زموږ خواته راغلی د افغانستان خواته. دوی غواړي چې هغه ساحل داسې وغځوي وړاندې هغه ونې چې ګورئ یو ټاپو یې تشکیل کړی جزیره هغې سره یې وصل کړي او د سیند بهیر هغې خوا واړوي. ځکه کله چې ازبکستان او پخواني شوروي جمهوریتونو د خپلې خواته استحکامات کړي اوبه زموږ خواته راغلي زموږ ډېره ځمکه یې لاندې کړې ده. تقریبا تاسې دلته ګورئ له یوې خوا یې فایده هم کړې ځکه سیند بهیر زموږ خواته راځي. کله چې د پوشتېپې کانال دروازې پرانیستل کېږي اوبه به په چټکۍ کانال ته ننوځي. ولې له بلې خوا یې ډېره ځمکه لاندې کړې ده. نو د کانال چارواکي غواړي چې له یوې خوا نه د کانال د جوړولو چارې ترسره کړي، له بلې خوا نه د ساحل د تحکیمولو چې دواړه به همزمان روانې وي. د پروژې نورې برخې به په نورو ویډیوګانو کې درته وړاندې کړو.